سلامونه او نیکی هیلې د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې قدرمنو مینوالو ستړي مشئ. په تیرو کې مو د سرنوشت لوبې ناول 5مه برخه را سره اورېدلې وه. اوس مو د دې ناول 6مې برخې ته هرکلی کوم. تیره برخه کې تر دې ځایه را رسېدلي وو چې ستاسو د فراغت په هکله مو د دفاع وزارت اړوندو څانګو ته رسمي خبر ورکړی او ستاسو نومونه مو په رسمي توګه هغوی ته مکتوبي استولی دي. هغوی ستاسو د مقررۍ په برخه کې خپله دنده سرته رسوي. یوازې ستاسو ورتګ هلته شرط دی تر څو خپل اړونده قطعه او محل درته څرګند شي. نوموړي دا خبرې وکړې او نور محفل ختم او د ډوډۍ خوړلو سالون ته ولاړل. دا چې له دې وروسته څه پیښیږي په دې برخه کې سره اورو. هغوی په خپلو بچیانو او وروڼو باندې ویاړ کاوه چې په دې ډله کې یو هم جانګل و چې د ژوند تر اوږده انتظار وروسته یې هیله پوره شوه او د ډېرې خوښۍ نه په جامو کې نه ځایېده. صابرجان هم د نورو فارغینو په ډول د پوهنتون بستر، د کتابتون کتابونه او نور هغه شیان چې د استفادې لپاره یې د پوهنتون څخه اخیستي و اړوندو څانګو ته تسلیم کړه. خپل بکس او نور شخصي شیان او لوازم یې راټول کړه. هغه یې د قرول مخې ته راوړه او د وروستي رخصت لپاره د پوهنتون ریاست، د پوهنځي ادارې او نورو اړوندو ادارو ته ولاړ. د هغوی نه یې رخصت واخیست. بیا یې له خپلو همصنفیانو سره مخه ښه وکړه او له پلار سره له پوهنتونه راووت. په یو ټکسي موټر کې د کابل د میوند جادې پر لوري حرکت وکړ او د پلار سره کوټې ته راغی. هغوی دواړه ډېر خوشحاله وو. په دغه شپه د صابرجان خسر ګل محمد هم کوټې ته راغی او د خپل زوم په فراغت ډېر خوشحاله وو. جانګل ته یې د صابرجان د فراغت مبارکي وویله. بیا یې وویل زما دې هم مبارک شي ځکه هغه زما زوی هم دی. بیا یې په ټوکو سره وویل هغه باید تر پلار زما ډېر قدر ولري ځکه چې لور مې ورکړې ده. که لږ څه په مزاج پوه سم نو بیا خو خپلې لور بې عقیلې جانې ته وایم چې غوږونه یې ورتاو کړي. هغوی وخندل. جانګل په ځواب کې ګل محمد ته وویل ما ته اوس ستا دوه مخي څرګنده شوه چې زوی خو دې راته جلا کړ، غواړې لور مې هم را سره دښمنه کړې. دا کار خو نشي کولی. خپل زړه مه خوشحالوه. لور مې پخوا لاستانه زړه شینې وه او ما ته یې ستا د ظلمونو نه زړه را تش کړی. هغوی بیا سره وخندل. بیا یې د شپې لپاره په اشپزۍ پیل وکړ. خواړه یې تیار کړه، ویې خوړل. تر لمانځه وروسته یې د چایو څښلو پر مهال د راتلونکو وخت او کارونو لپاره خبرې وکړې. جانګل زوی ته وویل بچیا موږ به سهار ولسوالۍ ته د موټر د بار بندوبست وکړو. ته په خیر سره سهار وختي په کوچني موټر کې ځان ولسوالۍ ته ورسوه او کور ته ولاړ شه. مه خفه کېږه. ستا د مور تره او کورنۍ لپاره مې لا پوخا تحفې رانیولي او په بوجۍ کې مې تړلي دي. هغه به در سره واخلې. موږ هم کوښښ کوو چې د شپې کور ته ځان در ورسوو. صابرجان په تحفو ډېر خوشحاله شو. شپه تېره شوه. سهار تر لمانځه او چای څښلو وروسته هغه بوجۍ راواخیسته. په ټکسي موټر کې د ولسوالۍ ته راډې ولاړ او بیا د ولسوالۍ خواته په یو بل واړه موټر کې له نورو سپرلیو سره ولاړ. ښه وختي ولسوالۍ ته ورسېد. هلته یې د خپلو شناختګانو سره ولیدل. لږ ډېر شیان او وچه میوه یې د کور د ماشومانو لپاره رانیولې وه او بیا د نورو کلیوالو سره د کور په خوا په یو بل واړه موټر کې تر کوره ورسېد. کور ته په رسېدو سره د کلي مشران او واړه د هغه په راتګ خبر شول. د هغه پر مور یې زیری وکړ. د هغه تره او د تره زامن همزولي او کلیوالې لیدو ته راغله. صابرجان د مشرانو لاسونه ښکل کړه او کشران یې د وچې میوې په ورکولو ونازول او بیا کور ته د مور او نورو ښځو لیدو ته ورغی. د مور او د کورنۍ د غړو سره یې روغبړ وکړ. د هغه کورنۍ ډېره خوشحاله وه. په هغه یې نکل او وچه میوه وشیندل او په ډېر عزت یې د کور خونې ته داخل کړ. د کور غړي په لیدو ډېر خوښ او ډېر ورته کتل. مور یې ویل الویه خدایه شکر دی چې زما یوازینی کمکی زوی صابرجان دې راته لوی کړ. د کمال او پوهې خاوند دې کړ او اوس خو هغه یو لوی افسر دی. زما او د خپلې کورنۍ او وطن خدمت او ساتنه به وکړي.
هغه ته به په خیر واده وکړو. بیا به یې واړه واړه بچي زما په غېږه کې وي. بیا یې سر سر تور کړ. لاسونه به یې د دعا او شکران لپاره پورته کړه او ویل به یې ای مهربانه ربه، دا ستا مهرباني ده. که نه زه ګناهګاره خو د دې وړه لایقه نه یم چې داسې خوښي مې په برخه شوه. بیا به یې له ډېرې خوښۍ نه سترګې له اوښکو ډکې شوې. په دغه مازدیګر کې چې څوک خبرېده، خپل او خپلوان نارینه او ښځې د هغه ستړي مشي ته راغله او مور او تره ته به یې مبارکي ویله. په کلي کې د هغه په راتلو سره خوښي خوره وه او ټول کلي پرې ویاړ کاوه او ویل به یې شکر دی زموږ په کلي کې هم د وسلوال پوځ افسر پیدا شو. د ماښام خوا ته جانګل او ګل محمد کلي ته راغله. په دغه شپه د کلي نور مشران د رحیم ګل لخوا رابلل شوي وه. د کلي ښځې هم راغلې وې. هر چا دا ګمان کاوه چې په دې کور کې کوچنی واده دی. کلیوالو ډوډۍ وخوړه او د لمانځه تر ادا کولو وروسته رحیم ګل او جانګل ته یې وویل موږ به پر ځینو موضوعاتو مشوره سره وکړو. هغوی د چایو څښلو په جریان کې خبرې پیل کړې. رحیم ګل مخ د جانګل او د مجلس د نورو غړو پر خوا واړاوه. اوس چې موږ یوازې د خپل کور غړي دلته راټول شوي یو، باید د صابرجان د واده تصمیم ونیسو. جانګل په ځواب کې ورته وویل لالا، لومړی باید د صابرجان د دندې او مقررۍ ځای معلوم شي. موږ سر له اوسه د واده لپاره د تیاري په حال کې یو. ژمی به هم تیر شي. د پسرلي په رارسېدو سره به هم د صابرجان د وظیفې ځای معلوم شي او هم به د ژمي له ستونزو فارغ شو. ګل محمد دا خبره خوښه کړه او په خندا یې وویل زه کومه ستونزه نه لرم. که غواړئ سبا به خپله لور تر لاس نیولې درته راولم. داسې ګمان مه کوئ چې زه پښیمانه یم. بیا یې صابرجان ته مخ راواړه او ویې ویل هغه که زما او پلار تر منځ توپیر وکړ، زه یې د فراغت محفل ته دعوت نه کړم. زه ورځینې خفه یم. بیا ټولو وخندل. جانګل په ځواب کې ورته وویل هلکه ګل محمده، مخ دې سپین شه. ما درته ونه ویل چې راځه نن د صابرجان د فراغت په مراسمو کې دعوت یو؟ خو تا خپله دویمه معشوقه موټر لیدلی دی. د هغه نه یوې خوا ته نه ځې. ته وا څوک به یې رانه پټ کړي. اوس ملامتي پر صابرجان اچوې. په دغه شپه هغوی ډېرې ټوکې او خبرې سره وکړې. شپه یې په خوښۍ تېره کړه. سهار وختي ګل محمد او صابرجان د ولسوالۍ خوا ته روان شول او جانګل د لرګیو د راټولولو په نیت په کلي کې پاتې شو. صابرجان او خسر مازدیګر کابل ته ورسېدل. د شپې تر تېرېدو وروسته سهار صابرجان د دفاع وزارت خوا ته د مقررۍ په خاطر ولاړ. هلته یې د خپل پیاده پوهنځي قمندان ولید. تر روغبړ او احترام وروسته قمندان ورته وویل راځه بچیه، ډېر بختور یې. مخکې مې د مرکزي لیوا د پیاده خطې قمندان ولید. هغه مې هم شاګرد دی. ستا په هکله مې خبرې ورسره وکړې. هغه ستا په مقررۍ کې موافقه را سره وکړه. هغوی دواړه د پیژنتون د مقررۍ اړوند دفتر ته ننوتل. هغه د لیوا قمندان هلته ناست وه. د پوهنځي قمندان صابرجان د پیاده لیوا قمندان ته معرفي کړ. هغوی روغبړ سره وکړ او احترام یې پر ځای کړ. وروسته د لیوا قمندان د اړوند دفتر امیر ته وویل د صابرجان د مقررۍ مکتوب زموږ پر لیوا ولیکئ. زه خو داسې ممتازو افسرانو ته ډېر ضرورت لرم. وروسته یې صابرجان ته وویل بچیا، ستا په هکله دغه د پوهنځي قمندان چې زما استاد هم دی ډېرې ښې خبرې راته وکړې. زه ستا راتلو ته منتظر وم. د دفتر امیر هم د صابرجان مکتوب پر نوموړي پیاده لیوا ولیکه او د رسمي مراحلو او امضا کولو نه وروسته هغه صادر او ماسپښین مهال یې صابرجان ته تسلیم کړ. صابرجان د مقررۍ مکتوب په جیب کې واچوه. ډېر خوښ و او مازدیګر د خپل پلار کوټې ته راغی. ماښام یې خسر هم راغی. صابرجان د مقررۍ مکتوب ورښکاره کړ او ورته ویې ویل کاکا، زه په کابل کې مقرر شوم او زما قطعه د عربي پوهنتون خوا ته نږدې پرته ده. خسر په دې خبره ډېر خوشحاله شو. شپه تېره شوه. سبا سهار صابرجان د مکتوب سره د خپل لیوا پر لوري ورغی. د رسمیاتو سره سمې په داسې حال کې چې په تشریفاتي دریشي ملبس و، د لیوا قمندان ته احترام وروسته مکتوب وړاندې کړ. قمندان هم د هغه سره ډېره ښه وضع وکړه او ورته ویې ویل په راتلو دې ډېر خوښ شوم. بیا یې د پیژن مدیریت ته د هغه مکتوب ورکړ او د قطعې نوکریوالې راوغوښت او امر یې ورته وکړ چې ټوله قطعه جمسي کړي
تر څو نوی افسر صابرجان ورته معرفي کړي. نوکریوال ټوله قطه راغونډه او په نظام تیاره کړه. وروسته د لیوا د قمندان دفتر ته ورغی او نظامي احترام پر ځای او قمندان ته یې وویل قطه ستاسو د معاینې ویاړ ته تیاره ده. د لیوا قمندان د نورو جګپوړو قمندانانو او د ادارې د امیرینو سره یو ځای صابرجان د قطې مخې ته وربوس. د قطې تر معاینې وروسته یې هغوی ته په خطاب کې وویل ګرانو افسرانو، وړو ضابطانو او سرتیرو، زه نن ورځ ډېر ویاړم چې اړخ ته مې د عربي پوهنتون د پیاده پوهنځي ممتاز او اول نمره فارغ افسر دوهم بریدمن صابرجان ولاړ دی. نوموړي په خپل ټول تعلیمي او تحصیلي دوره کې د ممتازۍ اول نمرګۍ ویاړنه په خپله برخه کړې ده. اوس زموږ سره د یوه مسلک په توګه د هیواد ساتنې په سپېڅلې دنده کې وګمارل شو. زه هیلهمن یم چې د نوموړي په مرسته به زموږ افسران، واړه ضابطان او سرتیري لا په نظامي مسلک کې ډېر څه په لاس راوړي. هغه سر له نن ورځې څخه زموږ د قطې د لومړي غونډ د دویم کنډک د افسر په توګه تاسو ته درپېژنم. د نوموړي سره ستاسو ټولو مرسته اړینه بولم. هغه نوی عملي کار ته ګمارل شوی دی. خامخا یو څه ستونزې به ولري چې په حال کې ستاسو ملګرتیا ضروري ده. وروسته یې قطې ته پایدوس وویه او ټول افسران، واړه ضابطان او سرتیري خپلو دندو ته ولاړل. صابرجان د لومړي غونډ د قمندان سره چې د دویم کنډک قمندان ورسره و د کنډک د قمندان دفتر ته ولاړل. هلته د دې کنډک د پیژن مدیر د هغه نوم د حاضرۍ په کتاب کې ولیکه او حاضرۍ د امضا لپاره د هغه مخ ته کېښوده. صابرجان په داسې حال کې چې زړه یې له خوښۍ نه رپېده پر رېږدېدلو لاسونو د بسم الله الرحمن الرحیم په وینا سره لومړنۍ امضا وکړه او دا ورته ثابته شوه چې نور نو هغه د یو رسمي افسر په توګه ومنل شو. وروسته تر چای څښلو د کنډک قمندان هغه ته د قطې ټولې برخې لکه د وسلو ډیپو، مهمات، د ډوډۍ خونه، د عسکرو قاغوشونه، د ټولي د قمندانیو دفترونه یو په بل پسې وښودل او هغه ته یې وویل تاسو د همدې کنډک د لومړۍ ټولۍ د افسرانو سره ستا ورځنۍ دنده ده. کله چې په قطه کې بلد شوې نو بیا درته لوړ مکلفیتونه په غاړه کې اچوم. صابرجان هم د هغه هر امر ته په بلې صاحب پوه شوم ځواب ورکوه. هغه ورځ تېره شوه. مازدیګر چې کله د افسرانو د عملي موټرانو ولاړ وه د کنډک قمندان صابرجان ته وویل صابرجانه، کله ما سره میلمه کېږي ډېر به خوشحاله شم او که نه دغه میاشت ته د قطې له نوکریوالۍ نه معافې. په بله میاشت کې بیا که د خدای رضا وګورو به او په میاشت کې به 2 ځلې نوکریوال کېږي. اوس نو ستا خوښه ده. صابرجان د سلام په ادا کولو سره د هغه نه رخصت واخیست او د میوند جادې د خط سیر د موټر تر پیژندلو وروسته په نوموړي موټر کې سپور او د میوند جادې ته په رسېدلو سره د پلار د کوټې مخ ته ښکته شو او بیا کوټې ته چې په دویم پوړې کې به ورغی د کوټې ور خلاص کړ. دریشي وایسته او د شپې د خوړو په نیت بیرته راښکته شو. غوښې یې راونیولې. وروسته یو څه میوه، ترکاري او وچه ډوډۍ هم راواخیستل. د شپې لپاره یې خواړه تیارول. دا کار یې سر ته ورساوه. پلار او خسرې هم کوټې ته راغلل. ګوري چې صابرجان د شپې لپاره هر څه تیاره کړي دي. هغه له دواړو سره ستړي مشي وکړه او بیا د ترکارۍ په جوړولو لګیا شو. ګل محمد چې جانګل ته د صابرجان د مقررۍ په هکله ویلي او هغه هم په کابل کې ډېر خوشحاله و. جانګل صابرجان ته وویل بچیا، ډېر خوشحاله شوم چې په کابل کې مقرر شوې. اوس دا راته ووایه چې خپلې قطې ته ولاړې او که نه؟ صابرجان په ځواب کې ورته وویل بله پلاره، نن مې حاضري لا امضا کړه. هغه زموږ د عربي پوهنتون د لمرختو خواته قطه خو به دې لیدلې وي. هغه زموږ قطه ده او هلته مې دنده ده. نن مې ټوله لا معلومه شوه. د دې خبرې په اورېدو یې پلار او خسر دواړه خوشحاله شوه او دواړو صابرجان ته د نوې دندې مبارکي وویله. بیا یې پلار ورته وویل هلکه، اوس نو زموږ شیریني څه شوه؟ په یو شي خو مو خوله را خوږه کړه. ګل محمد سمدستي پرې راودانګل او خبره یې ورغوڅه کړه. ورته ویې ویل
هلکه جانګله خو سکۍ لا حلاله شوې نه ده او تا بیا د خیرات خنک پر سر نیولی. ته خو پرېږده چې هغه په خیر معاش او تنخوا واخلي، بیا به مو خوله را خوږه کړي. اوس موږ باید د هغه خوله ور خوږه کړو. هغه خو تر اوسه خالي لاس دی. کله چې ګل محمد دا خبره خلاصه کړې لا نه وه چې جانګل پرې راودنګل او ورته ویې ویل خدای دې خیر را پېښ کړي. زوم او خسر دواړه یوې خواته شوه. زما ګزاره سخته شوه. ته نه ګورې زوم یې پټه خوله ناست دی او خسر یې چنې را سره وهي او نږدې دی چې خوله مې راماته کړي. بیا ټولو سره وخنده. کله چې ګل محمد او جانګل ولیدل چې د شپې لپاره هر څه تیار دي نو جانګل ورته وویل هلکه صابر جانه، تا چې مخکې لا میوه راوړې وه نو دا خو زموږ لپاره ستا د نوې دندې شیریني وه، تا ولې غږ نه کوه؟ ګل محمد پرې غږ کړ تا کله خوارکی تر داده پورې پرېښود، بس د خپل خېټې غم در سره وه. بیا ټولو سره وخندل. د شپې ډوډۍ تیاره شوه، سلات، میوه او ترکاري پر دسترخوان موجود وه. ټولو ډوډۍ په خوند و خندا وخوړله. د ډوډۍ خوړلو پر وخت ګل محمد په ټوکو کې وویل ای عاقلې لورې څومره خوشبخته یې، د میړه دې پر نظامي مسلک د اشپزۍ مسلک هم زده دی، بس هغه به خواړه درته پخوي او ته یې په مزه مزه خوره. دغسې خواړه خو هر څوک نشي پخولی. پر دې خبرې بیا ټولو وخندل. د ماخوستن تر لمانځه وروسته هغوی ټول ویده شوه. سهار تر چای خوړلو وروسته صابرجان خپلې دندې ته، جانګل او ګل محمد خپلو دندو ته ولاړل. هغوی هر یو خپلې دندې پر مخ وړلې. ژمی راغی. کله کله به صابرجان د پلار سره کور ته ته. ګل محمد چې کله خپل کور ته ولاړ د صابرجان د مقررۍ زیری او غم په کابل کې پر کورنۍ وکړ. هغوی هم ډېر خوشحاله شوه. ژمی تېر او پسرلی راغی او دوی د واده لپاره ترتیبات پیل کړه. د شپو څخه یوه شپه چې صابرجان د پلار او خسر سره په کوټه کې ناست و، صابرجان وویل پلاره که ستاسو دواړو خوښه وي یو کرایي کور به ونیسو چې 3-4 کوټې ولري. زه به د قطعې څخه یو عسکر د نفر خدمت په نامه راولم، هغه به مو خدمت کوي او هم به کور ساتي. پلار یې وویل ازویه بله میاشت که خیر و واده دی. موږ افغانان خو په خپل کور کې له ښځو سره د بیګانه سړي موجودیت نه منو. زموږ ښځې خو مخ پټوي او مستوري دي. نو ستا ناوې به څنګه د پردي عسکر سره په سرای کې یوازې اوسي؟ صابرجان وخندل. پلاره چرت مه وهه، تر څو د کور خدمت لپاره یو څوک راځي تر هغو به راسره وي. هغوی پر دې خبره سلا شوه. یوه اونۍ وروسته یې د کابل په شاه شهید سیمه کې کور کرایه کړ. د خدمت لپاره عسکر راوستل شو او دې کور ته یې کډه او سامان له کوټې څخه راوړه. د ثور میاشت راغله. جانګل ګل محمد ته وویل د دې میاشتې تر نیمایي پورې باید په خیر د واده کار تمام کړو. هغه ورسره ومنل. هغوی دواړو د واده لپاره د ضرورت هغه شیان چې په کور کې ناوې او زوم ته لازم و یو په بل پسې رانیول. ګل محمد هغه 50,000 افغانۍ چې رحیم ګل د دسمال او کوژدې په ورځ د ولور او مهر په نیت ورکړې وې هغه یې ثابتې ساتلې وې. جانګل ته یې ورکړې او ورته ویې ویل دا پیسې مصرف کړه، زه به نورې هم درته پیدا کړم. جانګل ورته وخندل او ویې ویل لیونیه ستا یې په دې پیسو څه؟ دا خو د بیبي عقلې دي، د هغې نه دې غلا کړي که دې په چل او ول ترې واخیستې. دا پیسې هغې ته ورکړه. خدای مهربانه دی، دومره څه خو شته چې د دواړو کورنیو چاره پرې وشي. خو ګل محمد دا خبره ونه منل او بالاخره د ناوې لپاره د کور سامان لکه قالینې، د کور فرش، چینی او میسي لوښي، چپرکاټ، د خوب بسترې او نور ضروري سامان پرې راونیول. په دې برخه کې جانګل نورې پیسې هم ورسره یوځای کړې او مناسب کور یې ناوې ته برابر کړ. ګل محمد دغه ټول رانیول شوي جنسونه خپل کور ته یو په بل پسې رسول تر څو د واده په ورځې ګډونوالو خلکو ته ښکاره کړي. جانګل ګل محمد ته تقریبا د 200 نارینه او ښځو لپاره د واده مصرف، خوراکه مواد او میوه برابره کړه او ورې کړه. همدا ډول د خپل کور لپاره هم تر دې زیات مواد راونیول. همدارنګه د ناوې جامې، د سرو زرو ګاڼې او نور ضروري مواد او میوې پوره کړې. د دې کارونو تر سرته رسولو وروسته یې په دواړو د واده د ورځې لپاره پروګرام جوړ کړ
او دا پریکړه یې وکړه چې په واده کې به د جانګل د کلي څخه څو محدود نارینه او ښځې ګډون کوي. د مازدیګر لخوا به د ګل محمد کور ته ورځي، شپه به تیروي، سهار د 8 بجو سره سم به د ناوې سره د خپل کور پر لوري حرکت کوي او دوهمه شپه به خپل کور ته رسوي او د واده مراسم به پر ځای کوي. یوازې به د هغوی لوی موټر د ناوې د کور سامان د وړلو لپاره 2 یو څه غټ موټر د ښځو او نارینهو لپاره او یو کوچنی ګلپوښ موټر به د ناوې او زوم لپاره موجود وي. هغوی دواړو په خپلو کورونو کې د واده لپاره پوره تیاری درلوده. د واده نه یوه شپه مخکې لا د هغوی ښځې او نارینه خبر وه او تیاری درلوده. د واده د شپې په سهار کې هغه ټاکل شوي نارینه او ښځې په موټرونو کې سپاره او د کابل پر لوري حرکت وکړ. د غرمې ډوډۍ د کابل په یو هوټل کې وخوړه. د لمانځه تر ادا کولو وروسته یې د هدف لور ته حرکت وکړ. ماسپښین قضا د ګل محمد کور ته ورسېدل. د ګل محمد په کور کې د واده لپاره پروګرام د شپې لخوا نیول شوی و. د دې کلي خلکو د ښیښانو ډېر درناوی وکړ. په دغه شپه چا دا ګمان نه کاوه چې د دې کلي نه ناوې ودیږي او ځي. د دې کلي ټولو ځوانانو او پیغلو په خپل وار سره په بهر او کور کې ځانونه په اتڼونو ستړي کړه او د خوښۍ محفل یې ګرم ساتلی و. د دې کلي ځوانانو او پیغلانو او نورو خلکو ډېر د قدر او عزت شپه د ښیښانو سره تیره کړه. سهار وختي تر لمانځه وروسته د واده ټول ګډونوالو ته هم خواړه راغله او هم چای، شیدې او کیک او کلچې د ګرمې ډوډۍ سره. هر چا په خپل طبیعت خواړه وخوړل. ورپسې د زوم جامې او د ریشي او هم د ناوې د کور سامان مجلس ته راوایستل شوه. خلکو هغه ولیدل او پر جانګل او ګل محمد یې آفرین ووایه. په سرای کې د صابر جان مور د ناوې د واده کالي او ګاڼې د ناوې مور ته ورکړې. بیا یې د دې کور د غړو او نکاحبندې د ملا او د کلي ملا ته جامې هم ورکړې. په دې لږه موده کې هر څه سر ته ورسېدل. د ناوې د تللو وخت راورسېد او د 8 بجو په شاوخوا کې د واده مراسم ختمېدو ته نږدې و. ناوې راوایستل شوه، تر قرآن کریم تیره شوه او په ګلپوښ موټر کې د زوم سره کېناسته. نورې ښځې او نارینه په نورو موټرو کې کېناستې. په لوی موټر کې د ناوې د کور سامان چې یو بل ډریور چلاوه ځای پر ځای او د کابل پر لوري په حرکت کې شول. د ناوې سره په مخ کې د هغې مور، تره، د تره میرمن او د تره 2 زامن او 2 لوڼې ولاړې. غرمه لا نه وه چې کابل ته ورسېدل. جانګل خپل ورور رحیم ګل او د واده خلکو ته وویل دلته به دمه وکړو، د غرمې ډوډۍ به وخورو او بیا به په خیر حرکت وکړو. خو د واده خلکو ورته وویل تر اوسه ملا د سهار ډوډۍ تر ستوري نه ده تېره شوې. ټول ماړه یو او ډوډۍ ته حاجت نشته. هغوی د کور پر لوري سفر ته دوام ورکړ. مازدیګر غاټ کلي ته ورسېدل. ناوې د زوم سره اوږه پر اوږه کور ته دننه شول. نارینه میلمستون ته ولاړه. د زرپاڼې د خپرونې ډېرو قدرمنو مینوالو د سرنوشت لوبې ناول شپږمه برخه مو همدومره وه چې ما واحد الله امان د خپل تخنیکي همکار جمیل وصال په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې د الله په امان.